جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه او د چای څښلو وخت دی. د رویټر اژانس د خبر له مخې ښایي ډیر ژر د پاکستان پوځي مشر عاصم منیر و امریکا ته سفر وکړي. د دې سفر سره هممهاله ځینې احتمالات را پیدا شوي دي یا ځینې اندېښنې راټوکېدلې دي چې دا به پر افغانستان باندې هم تاثیر ولري. یوه تر ټولو لویه اندېښنه دا ده چې د عاصم منیر د سفر سره به هممهاله په پاکستان کې د ترهګرۍ یوه پیښه یا لوی پیښې وشي چې د نړیوالو مطبوعاتو پام ځان ته راواړوي او د پاکستان تیر تاریخ ته په کتلو سره همیشه داسې شوي دي چې پاکستانی چارواکي یا امریکا یا د نړۍ ځواکمنو هیوادونو ته سفرونه کوي، نو په هغه صورت کې بیا د دوی په هیواد کې ورته پیښې کېږي چې ډېری پاکستانی سیاستوال، کارپوهان، د جګړې پوهان او د پاکستان پوهان، د پاکستان خبریالان هغوی دا وایي چې د داسې پیښو تر شا د پاکستان د استخباراتو او پوځ لاس وي. نو یو احتمال دا موجود دی. دوم احتمال دا موجود دی چې ښایي بیا یو ځل افغانستان او پاکستان په شخړه کې سره ښکیل سي. ښایي بیا پاکستان یا د افغانستان حریم نقص کې بمبارۍ وکړي په کومو سیمو کې، لکه تېره شپه برای نه وړمه شپه چې په کونړ کې هڅه وکوله او هڅه یې افغان ځواکونو ورشنډه کړه، کېدای شي بیا داسې یوه هڅه وکړي او جنګ جګړې ته لار هواره کړي. دا یو بل احتمال دی چې دواړه هیوادونه یو ځل بیا په جګړه کې سره ښکیل سي او دا د نړیوالو رسنیو په سرټکو باندې واوړي. دریم احتمال دا دی چې ښایي د سیمې په هیوادونو کې د پاکستان استخبارات یا د پاکستان تر کنټرول لاندې وسلوالې ترهګرې ډلې داسې شرارت وکړي چې بیا د نړۍ د مطبوعاتو پام ځان ته ورواړوي یا یې وسیمې ته ورواړوي چې څو عاصم منیر ته په امریکا کې له ډونالډ ټرمپ سره د خبرو کولو زمینه مساعده سي، یعنی پر دا موضوع د خبرو کولو زمینه مساعده سي او دا موضوع دوی راوسپړي. دا بل احتمال دی. څلورم احتمال دا دی چې ښایي په پاکستان کې سیاسي بېثباتي اوج ته ورسیږي. د عمران خان پلویان لا نورو احتجاجونو ته لاس ورواچي او د احتجاجونو دا لړۍ لا نوره ګړندۍ سي چې څو پاکستان بیا هم د خبري رسنیو په سر کې راسي او عاصم منیر او د هغه سره تللی ټیم وتوانیږي چې له ډونالډ ټرمپ او د امریکا د نورو چارواکو سره خبرې وکړي او ورته وایي چې ګوري دا دی زموږ په وطن کې داسې حالت دی او په داسې حالت کې بیا هم موږ هڅه کوو چې تاسو ته لاس درکړو او ستاسو ملاتړ وکړو. پنځم او ډیر قوي احتمال دا دی چې کېدای شي تر ډیره بریده پورې عاصم منیر د امریکا لومړي ولسمشر او لوړ رتبه چارواکو ته د خدای روی ونیسي او ورته وایي چې له دا طالبانو به خلاص کړي، دا طالبانو موږ تر چنغړک نیولي او په یوه طریقه باندې مو نه یې لکوي. دا بل ډیر قوي احتمال دی. اوس د دې احتمالاتو په وړاندې افغانستان څه کوي یا افغانستان څه کړي دي یا افغانستان څه کولای شي یا په افغانستان کې موجوده چارواکي آیا د دې احتمالاتو د مخنیوي توان لري، آیا د دې احتمالاتو سره د مقابلې توان لري یا کولای شي هو لري. په دوه ډوله باندې لري. یو خدا ده چې په اوسنیو افغان واکمنو ته یعنی طالب چارواکو ته خدای پاک یوه ډیره مهمه موقع په لاس ورکړې ده، یوه ډیره ښایسته موقع په لاس ورکړې ده. له دې سیوا چې دوی ته حکومت په لاس ورکړی دی، له دې سیوا چې خدای تعالی او دوی ته افغانستان په لاس ورکړی دی، له دې ورهاخوا ته چې دوی په افغانستان کې ډیر امکانات لري. اوس هغه وسلواله ډله نه ده، اوس یې د حکومت په اډانه کې چلند کوي یا د حکومت په اډانه کې راغونډ شوي دي. تر دې ټولو شیانو ورهاخوا ته اوس د ولس او د خپلو خلکو ملاتړ په لاس ورغلی دی. خو دا ولس د دې ملاتړ په بدل کې له دوی څخه یو څه غواړي که دوی چیرې وتوانیږي خپل مشران په دې قانع کړای شي چې د ولس غوښتنو ته څه ناڅه غوښتنو ته لږ ته لږ هغه غوښتنو ته چې هغه انساني دي، هم بشري دي، هم اسلامي دي، هم شرعي دي، په هر نگاه څخه هم افغاني دي، هغو غوښتنو ته غاړه کښېږدي. تر ډیره بریده پورې دا امکان لري چې د ورته احتمالاتو مخنیوی وشي. که څه هم په پوځي ډګر کې طالبان ځواکمن دي، د پاکستان هر ډول مخنیوی کولای شي، خو په کور دننه په سیاسي ډګر کې ځینې نیوکې موجودې دي چې هغوی ته که نور نه وي د طالب چارواکي، هغه چارواکي چې هغوی په کابل کې دي، هغه چارواکي چې هغوی د خبرو کولو توان لري، هغه چارواکي چې دوی
ته خپله خبره تر یو ځای رسولی سي یا د نړیوالو سازمانونو نړیوالو هیوادونو سره په تماس کې دي هغوی باید د ځینو شیانو متعلق زرغونه څراغونه ورکړي هغوی باید د ښځو د حقوقو متعلق زرغون څراغ ورکړي و نړیوالې ټولنې ته هغوی باید د نجونو د مکاتیبو متعلق زرغون څراغ ورکړي و نړیوالې ټولنې ته دا صحیح ده چې تر ډیره بریده پورې د طالب چارواکو سره چې کله خبره کیږي اکثره په دې باندې قانې دي چې د نجونو مکاتب دیم خلاص او ښځو ته دیم د کار پراخه زمینه مساعده سي خو د دې ټولو شانو باوجود دا دوی په انټرنل یا شخصي مجلسونو کې د یادونې کوي خو په کار دا دي چې د دوی هغه چینلونه د دوی هغه رسمي چینلونه لکه د بهرنیو چارو وزارت لکه د اطلاعات او کلتور وزارت لکه په خپل د ویان دفتر هغوی داسې څراغونه نړیوالې ټولنې یعنی دلته دا خبره ډیره مهمه ده باید واضح سي یو د یو شي متعلق پریکړه کول دي یو شی واضح کول دي او یو د یوې موضوع متعلق څراغ ورکول دي چې هو پر دې موضوع باندې کار روان دی او دا شای وسی یا پر دا کار باندې وسی نو دا به د دې سبب سي کله یوې خوا څخه پاکستان منفي تبلیغات کوي یا منفي لابینګ کوي دا ډول کړنې به بیا د دې سبب سي چې هغه منفي اړخونه تر سیوري لاندې راولي نو د عاصم منیر سفر ته به موږ په تمه یو تر ډیره بریده پورې امکان لري چې دغه احتمالات پیښ سي نو د یو داسې افغانستان په هیله چې پر خپل برخلیک په خپل ټاکي د یو داسې افغانستان په هیله چې خپلې ستونزې په خپل حل کولای سي د یو داسې افغانستان په هیله چې غلیمان او غمازان یې همیشه ناقراره وي همیشه د نورو دروازې ورټکوي همیشه په آرام خوب یې غلیمان نه بیدیږي او افغان ولس آرام خوب کوي ژوند میرویس افغان مو پر الله سپاري دا زما یوټیوب چینل در سره تعقیبوي ډیری خبرې به په یوټیوب چینل کې کوو او تر ډیره بریده پورې کوشش وکړئ چې دا ویډیو تر ډیرو خلکو پورې ورسوي چې خلک خبر سي خدای مو شاد آباد او بریالي لره ژوند